د مسؤلیت احساس. په یوه کلي کې یو ماشوم ژوند کاوه چې نوم یې رحمت الله و. رحمت الله یو خورا خوشحاله ماشوم و، خو د ژوند په لومړنیو کلونو کې هغه نه پوهېده چې مسؤلیت څه دی. هغه یوازې د لوبو او خندا لپاره ژوند کاوه او فکر یې نه کاوه چې د دې کړنو پایلې څه کېدلی شي. یوه ورځ کله چې هغه د خپلو دوستانو سره د کلي په یوه ښایسته باغ کې لوبې کولې، یو بوډا سړی یې ولیده چې په کلي کې میوې خرڅوي. ډېر دروند بار یې په اوږو و. رحمت الله چې سپین ږیري ته وکتل ډېر متاثر شو، ځکه چې هغه ډېر پیاوړی نه و او په ډېرې هڅې یې کڅوړې پر ځمکه ایښودلې. رحمت الله ورمنډه کړه او له هغې نه یې پوښتنه وکړه: کاکا جانه، له تا سره څه مرسته کوی شمه؟ بوډا سړی موسک شو او ویې ویل: بچیه، زما غم مه کوه. زه پوهیږم چې کارونو ته دوام ورکول ضروري دي او یوه ورځ به حتمي پایلې ولري. زه یوازې غواړم چې خپله دنده په صحیح توګه ترسره کړم. رحمت الله فکر وکړ او ځان ته یې وویل: هغه څنګه پوهیږي چې مسؤلیت څه شی دی؟ دا څه معنا لري چې ټول عمر دې دا ډول سخت کار وکړي؟ رحمت الله پریکړه وکړه چې له بوډا سړي سره مرسته وکړي. هغې د میوې کڅوړه پورته کړه، د سړک هغې بلې غاړې ته یې ورسوله. د بوډا سړي په سترګو کې حیرت او خوشحالي ښکاره شوه او هغه د رحمت الله څخه مننه وکړه. ورته ویې ویل: ته خورا ښه ماشوم یې رحمت الله. که هر څوک لکه ستا مسؤلیت احساس کړي نو نړۍ به یو ښه ځای شي. خو مسؤلیت یوازې د یو کس نه دی، بلکې دا د خپلې ټولنې او خپل ځان د پاملرنې او ښه کولو یو لازمي برخه ده. رحمت الله دې خبرو ته په غور فکر وکړ. هغې احساس وکړ چې د نورو خلکو سره مرسته کول یوازې د یوه ښه احساس په توګه نه، بلکې د ژوند یو جدي هدف دی. هغه پوه شو چې هر څوک چې د مسؤلیت احساس لري یوازې خپله دنده نه ترسره کوي، بلکې د نورو په ژوند کې هم بدلون راوړي. په راتلونکو ورځو کې رحمت الله د خپلې کورنۍ سره مرسته پیل کړه. هغه خپلو والدینو سره په ځینو کارونو کې همکاري وکړه. د کلي له ماشومانو سره یې لوبې کولې او حتی د ښوونځي له ښوونکي سره یې مرسته کوله چې خپل کارونه ښه ترسره کړي. هغه پوه شو که د خپلو کړنو پایلو ته ژمنتیا ولري نو د خپلې ټولنې او خپل ځان ژوند به ښایسته او معنادار کړي. یو کال وروسته رحمت الله د خپل کلي د ځینو نورو ماشومانو په منځ کې د ځوان مشر په توګه وپېژندل شو. هغې خپلې ټولې تجربې له نورو سره شریکې کړې او د مسؤلیت احساس یې هغوی ته هم ور وښوده. هغه پوه شو چې مسؤلیت یوازې یوه ورځ نه دی، بلکې دا د ژوند یوه تلپاتې برخه ده چې باید هره ورځ یې احساس کړي. له هغې ورځې وروسته رحمت الله تل د مسؤلیت د اهمیت په اړه خبرې کولې او هر ځل به یې خلکو ته ویل: که غواړئ چې نړۍ ښه شي باید خپل مسؤلیت احساس کړئ، ځکه چې له هرې کوچنۍ کړنې سره د نورو په ژوند کې بدلون راوستلی شئ. پند: مسؤلیت یوازې د یو کس دنده نه ده. که هر څوک خپل مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي نو ټولنه او نړۍ به ښه شي.